د ملي دفاع وزارت وايي وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو لوی پل د موټر بم په واسطه ویجاړ کړ. ځایي خلکو هم ویلي چې د دولت وسلوالو مخالفانو ارغنداب کې یو مهم پل چې د سیند دواړو غاړو ته زرګونه کورنۍ سره تړلې ویجاړ کړی دی. وسلوالو طالبانو دغه پل پرون په داسې مهال ویجاړ کړی چې په همدې ورځ ولسمشر محمد اشرف غني په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند پرانيست وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني د کمال خان بند پرانیستي پر مهال وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل د سولې راتګ سره به تاسو هر څه وران کړي وي، بیا به ملت ته څه ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه طالبانو تیر کال د $1 میلیارډ په ارزښت بنسټیز جوړښتونه له منځه وړي چې د کمال خان په شان 10 بندونه پرې جوړېدل. هغه خلکو چې جنگ کې دي زور نه غوښتنه کوم یو 10 دقیقې په کمال خان باندې فکر وکړي. تیر کال تاسو $1 میلیارډ د افغانستان تاسیسات هم له منځه ویوړل، دا په $130 میلیون وسو. نو تاسو په حقیقت کې دا ملت له لاسو کمال خان نه محروم کړی. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند خان میناپال هم پر فیسبوک لیکلی چې ولسمشر محمد اشرف غني کمال خان بند افتتاح کړ او ملا هیبت الله د کندهار پل ونړاوه چې همدا د جمهوریت او امارت توپیر دی. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ټولګټو پروژو او بنسټونو ورانول ملي خیانت دی او د وسلوالو طالبانو داسې جنایتونه افغان ملت له ستونزو او کړاوونو سره مخ کوي. دوی وایي افغانان باید د شته نظام ملاتړ وکړي او د ترهګرو پر وړاندې د افغان حکومت سره څنګ په څنګ ودرېږي. د چارو د کارپوهانو په باور وسلوال طالبان که د سولې نیت لري باید له داسې وحشتونو او جنایتونو څخه لاس واخلي. دا پل ورانول، ډاکټر وژل، مثلا انجینیر وژل، دغه معلم وژل، متعلم وژل، مکتب سوځول، شفاخانه سوځول، پل و پلچک لوځول، دا نوې خبره نه ده. دا تقریبا موږ شاهد هستو چې 40 کاله کېږي د پاکستان د خانه سازماندهي کېږي او دلته تطبیقېږي. هېڅ آگاه افغان خپل وطن نه ورانوي. د دې لپاره فقط یوه لار ده چې عام ولس یوځای شي، یولس شي او دې مکار دشمن مخه ونیسي. باید نو دولت په ښه ډول سره دې مخه ونیسي او ساتنه وکړي. ترهګرو په وړاندې د نظام ساتل په ټولو افغانانو باندې فرض بولم. په ګډوډۍ او انارشۍ کې د هیڅ افغان عزت او ابرو خوندي نشي پاتې کېدلی. بل دا چې د ګډوډۍ او د جنګونو د حکومت نتیجه ټول افغانانو لیدلې ده او کرکه ورنه لري. په ټولنیزو رسنیو کې هم د سلګونو افغانانو له لوري د کندهار د ارغنداب پل نړول د طالبانو یو لوی جنایت بلل شوی. دوی لیکلي وسلوال طالبان د کمال خان بند پرانیستي په ورځ ځکه دا پل ونړاوه چې د افغان ملت خوښۍ وتروړي. وسلوالو طالبانو په داسې مهال د کندهار د ارغنداب پل ونړاوه چې د افغانستان د سولې اړوند خبرې ګرمې دي او د مسکو غونډې څخه وروسته نږدې راتلونکي کې به ترکیه کې د روغې جوړې لپاره د نړیوالو او افغانانو ترمنځ به ګډه ناسته وشي.